د نن ورځې تازه او مهم خبر. ذبیح الله مجاهد ټولو افغانانو ته یو نوی زیری اعلان کړ. خو دا زیری څه دی؟ که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د هیواد په کچه د خوراکي او سون توکو بیې د پام وړ راټیټې شوي دي. د هغه په وینا د سوداګرۍ او نورو وزارتونو او بنسټونو په هڅو به لا هم د اړینو توکو بیې کنټرول او په بازارونو کې به د سالم رقابت له لارې د هر توکي بیه ټیټه وساتل شي. یو شمېر خلکو په دې برخه کې له سیمه ییزو هیوادونو سره د اسلامي امارت تړونونه ستایلي، ویلي چې د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله په ټیټه بیه هم د توکو پیرلو وس نه لري. اقتصادي شنونکو بیا دا تړونونه سیاسي او لنډمهاله ګڼلي او له طالبانو یې غوښتي چې له مسلکي کادرونو څخه په استفادې او نړیوالو سره د مثبت تعامل په اساس د پراخېدونکي بشري او اقتصادي ناورین د حل لپاره اساسي ګامونه واخلي. ملګرو، دا زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. که تاسو کوم سوال یا نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.